سلامونه دوستانو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو دغه رقم ته یا هم دغه رقم ته یا هم نور دې ته ورته ډیزاینونه د نوم په ښایسته او سټایلش ډیزاین کې ايډیټ کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې پوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ یې درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، د هغې لپاره به اول تاسو راشئ یو اپ به انسټال کوئ چې هغه دی دغه اپ. څنګه به انسټال کوئ؟ را به شئ په همدغه پلی سټور ته به راشئ. پلی سټور ته راغلی په سرچ آیکن باندې به کلیک کوئ. دلته به راشئ په سرچ کې به ورته ولیکئ CREART. دا مو چې کله ولیکه نو سرچ به یې کوئ. چې سرچ مو که دغه اولنی کوم اپ چې تاسو ته راغی دغه یو دا به چې دی تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، زه به ډایرکټ یې راخلاصوم. نو چې کله مو راخلاص که تاسو ته به دغه رقم ته آیکن راشي، دلته به راشئ په کانټینیو باندې به کلیک کوئ. بیا به په سټارټ کریټینګ باندې کلیک کوئ. نو تاسو ته به دغه شانتې صفحه راشي. دلته به چې دی دغه پرمیشن الاو کوئ، ورته د اولنی یو به ووهئ، بېرته به بیک شئ، عکس به نه راخلئ او دلته به بیا راشئ ډایرکټ که نور چې اکاونټ جوړول چې نه غواړئ درته. دلته ګوره ایډیټ یور فوټو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړل دلته به راشئ ګالري ته. ګالري ته چې کله راغله دلته بیا په الاو لیمیټډ په دې اول باندې به کلیک کوئ. ګورئ که چېرته تاسو سره دا رانغله نو تاسو به راشئ دغه جم آیکن باندې به کلیک کوئ، په ګالري باندې به کلیک کوئ، بیا به الاو لیمیټډ په دې باندې کلیک کوئ. دلته به تاسو اول پکسلاپ کې یو دغه رقم ته نوم ولیکئ لکه څنګه چې دغه یو دی. دغه زما سره ګورئ دا سپین بیکګراونډ لري دغه یو. اول به دغه رقم ته یو نوم ولیکئ په بیکګراونډ کې چې ساده نوم وي. دا وګورئ چې ساده نوم یې لکه دغه سپین بیکګراونډ ولري او نور تور هغه کې نوم وي. دغه رقم ته یو نوم به ولیکئ. چې کله مو نوم ولیکه نو را به شئ همدلته په پکسلاپ کې نوم ډېر اسانه لیکل کېږي. نو چې کله مو نوم ولیکه را به شئ دلته دا به ورته پیسټ کوئ. اوس د دې نه بعد به تاسو دلته یو لیکنه وراستوئ چې کوم ډیزاین کې تاسو غواړئ چې هغه رقم ته نوم جوړ کړي. مثلا یو څو ریپورټه یعنې یو څو پرومپټونه ما سره دلته دي چې زه د هغې په رقم ته نوم جوړول غواړم. نو دلته راځم یو دغلته زما سره دي یو دانه ترې کاپي کوم، په دې کاپي باندې کلیک کوم. دلته بیا راځم په کاپي باندې کلیک کوم. دلته راځم همغه لیکل ورته پیسټ کوم چې ورته وایم ما ته دغه رقم ته یعنې دلته ما تیار لیکل کړي دي همغه رقم ته ورته ما ته خپل هغه نوم ډیزاین کا. دلته ګوره تاسو نه لږ لوډینګ اخلي. د لوډینګ نه پس چې دی تاسو سره خپل عکس یعنې نوم جوړېږي. نو که چېرته نوم غلط دوباره کوشش وکړئ انشاءالله دوباره صحیح درته لیکي. دلته وګورئ موږ سره بالکل صحیح لیکلی دی، عمر جان یې لیکلی دی. دا وګورئ ما چې سره رقم ته پرامفټ ورکړی و همغه رقم ته لیکلی دی. مثلا زه راځم یو دویم پرامفټ هم ورته اچوم. دغلته راځم دویم نمبر پرامفټ هم راخلم، د اولینی پرامفټ راخلم دې پیره راځم کاپي کوم او دلته ورته پیسټ کوم او دغه مخکینی پرامفټ چې کوم دی دا ډیلیټوم او دلته ورته د اوسنی کوم پرامفټ چې ما کاپي کړ هغه ورته پیسټ کوم. او وبښئ دلته ما بغیر له عکس نه ولیږه. ګورئ موږ هلته اولنی عکس ولیږه خو دا پوه شو چې همغه عمرجان نوم دی، صرف یې نور پرامفټونه مې ور ولېږل. دغه وګورئ همغه رقم ته ماته دغه هم جوړ کړم. نو د ثبتولو لپاره د عکس ثبتولو لپاره به راشئ په سیو باندې به کلیک کوئ نو ستاسو سره به چې دی عکس ثبت شي. اوس دلته موږ که درېیمه عکس جوړو زموږ سره عکس نه جوړېږي، یعنې موږ ته وایي که نه تاسو باید ځینې کې جوړېږي او ځینې کې بیا کله کله مشکل راځي وایي چې تاسو خپل پیډ یعنې دغه اپلیکیشن چې دی واخلئ. نو تاسو ته اخیستلو ته ضرورت نشته، تاسو بیا راځئ همدغه اپ نه به بهر راوځئ. چې کله اپ نه بهر راووتئ دلته به په همغه اپ باندې کلیک کوئ چې ګوته به ټینګه کړئ. دلته به دغه انفو دغه اپشن ګورئ، دغه اپشن به تاسو سره موبایل کې په دې به کلیک کوئ. دلته به بیا راشئ سټوریج ته. سټوریج ته چې کله راغلی دلته به کلیئر کوئ، بیا به کلیئر ډیټا ووهئ ټول به هغه کې بیا دوباره هم دې اپلیکیشن ته ورشئ. انشاءالله چې څونه هغه جوړوئ هغومره جوړېږي. خو دغه مشکل کله کله راځي، یعنې شپږو عکسونو وروسته نومونو نه وروسته ایډیټ کولو نه راځي. او دغه څو نومونو پرامفټونه به چې دی ما تاسو ته په ټیلیګرام او وټساپ چینل او هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچولي. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او ملګرو همدا رقم ته یو انګلیسي کمنټ هم درسره وکړئ. نو په الله سپارم، د خدای په امان.